ملګرو نن په ما باندې رحمان بابا راورېدلی دی. نو ما خو رحمان بابا ډېر کتلی دی او رحمان بابا سره زما ډېره مینه ده. زه چې کله وړوکی وم نو کوم اولنی کتاب چې ما په خپل کور کې لیدلی و نو هغه د رحمان بابا کلام و، د هغه دیوان و او ما د رحمان بابا شعرونه ډېر زیات ویلي دي. نو ډېر خلک دا وایي چې رحمان بابا یو صوفي شاعر و، خو هغه په دې نه پوهېږي چې تصوف څه شی دی. نو تصوف چې دی نو هغه د زړه پاکوالی دی. لکه یو خلک چې دی نه هغه ښکاره کتل غواړي او یو چې دی نه هغه دننه نه کتل غواړي. نو کله چې مونږ د انسان د پوهې د ښېګړې لپاره دننه ګورو نو هغې ته بیا تصوف وایي. چې کله د انسان چې دی هغه د دننه نه صفا شي نو د رحمان چې څومره خبرې دي او دغه چې څومره شعرونه دي نو په هغې کې زیات تصوف دی. په هغې کې دا پاکوالی دی چې انسان چې دی په هغه کې بغض، کینه، حسد یا دا نورې روحاني کوم ناجوړتیاګانې چې دي نو دا دې پکې نه وي. او رحمان چې دی په خپله باندې څوک وایي چې نقشبندي و، څوک وایي چې چشتي و، یا څوک وایي چې هغه قادري صوفي و او هغه په کوهاټ کې د یو نقشبندي پیر نه لاسنیوه هم کړې وه او څوک وایي چې د پیر بابا چې کوم زامن وو نو د هغو نه یې لاسنیوه کړې وه. په خپله باندې هغه یو ډېر ښه وخت تېر کړی دی. په هغه وخت کې خوشحال خان هم و او د مغلو وخت و. نو د خوشحال چې کوم مبارزه ده یا د هغه چې کوم کارونه دي نو په هغې کې نورې خبرې هم شته، خو خوشحال چې نه هغه صرف په انسانیت باندې او په تصوف باندې ډېر زور کړی دی. خو چې کله موږ د هغه شعرونه واورو او وګورو نو په هغې کې موږ ته نورې خبرې هم په نظر راځي. دا نه دي چې هغه صرف هغه په تصوف باندې خبرې کړې دي. نو د رحمان د پېژندګلو دپاره دا ډېره مهمه خبره ده چې کله موږ د هغه شعرونه ګورو نو په هغې کې دننه ډېر ژوروالی وي چې په هر یو شعر ته موږ ژوره کتنه وکړو او په هغې باندې موږ دا وګورو چې د رحمان دا شعرونه چې دي نو په هغې کې هغه موږ ته کم سبق راکړی دی. اوس رحمان چې دی نو هغه خو یو داسې وخت تېر کړی دی چې هغه یو غوریاخیل مومند و او په هغې وخت کې ډېرې په د قبیلو په مخ کې یا داسې جنګونه وو. نو هغه په خپل کتاب کې د دغه جنګونو هم ذکر کړی دی. دا نه دی چې هغه په یو غار کې ناست و او هغه د دنیا د حال نه خبر نه و. نو هغه په د دنیا خبرې هم کړي دي او د هغه شعرونه چې کله موږ وګورو نو په هغې کې داسې پیغامونه دي لکه کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي، کر د ازغو مکه په خپو کې به دې خار شي، کوهی مکه نه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهي په غاړه لار شي. نو په دې کې د ژوند د تېرولو یوه د لا اف اټرکشن چې ورته وایي چې کله ته ښه کارونه کوې نو ستا سره به ښه کارونه کېږي. که ته ګلونه کرې نو ته به په باغونو کې اوسېږي او که ته ازغي کرې نو ستا لاره به هم په ازغو کې شي. نو دا نه ده چې ته کله بل چاته بد رسې نو دغه بد چې دی نه هغه به صرف هغه ته رسي، دغه بد به بیا تا ته هم راځي. او که ته د بل چا سره ښه کې نو دا ښه کول چې دي نو دا د بل چا سره نه دي، دا ستا سره هم ښه کول دي. نو دې ته نن سبا د سیکرټ یا د لا اف اټرکشن وایي یا څومره چې پازیټیو سایکالوجي دا کم نفسیات چې دي دا هغه صرف په دې یوه خبره باندې دي چې که ته ښه کار کوې نو دا ښه کول د بل سره نه دي، دا د خپل ځان سره دي. یا الکیمیسټ چې کوم کویلیو کتاب لیکلی دی نو د هغې هم دغه خبره ده چې ګوره ته بل چا سره ښه کول صرف د هغه سره ښه کول نه دي، د ځان سره هم ښه کول دي. چې ته د کائناتو له د دنیا ته ښه کارونه ورکې نو هغه به بیا تا ته هم راځي، هغه به تا ته پستانه کېږي، تا ته به واپس راځي. نو داسې دې ته بیا کوم چې کرما وایي په کرما په دغه کې په د هندوانو په حساب کې نو کم چې موږ څه ورکوو یا نیوټن چې هغې ته وایي اکشن او ریاکشن چې کله موږ یو عمل کوو نو د هغې رد عمل وي. نو دا ټولې خبرې چې هغه رحمان بابا په خپل کتاب کې لیکلي دي. زه به تاسو ته د هغه یو داسې شعرونه ووایم یو څو چې په هغې باندې تاسو د رحمان بابا چې کوم پیغام دی چې په هغې باندې تاسو پوه شئ. لکه رحمان وایي چې که د یو ویښته ځان د پاسه کوږ شي ځان هغه ساعت د خدای مرور کړې،
که څوک تله د انصاف درته په لاس کا خپل ټټو او د بل اس په برابر کړي چې کله زمونږ یو ویښته هم داسې وي چې مونږ ته یو داسې وړاندې کې ستونزه راشي نو بیا مونږه ډیر زیات ګیلې معنی کوو او که داسې سره ستا په لاس کې څوک انصاف درکړي د انصاف تله په لاس کې درکړي نو ته بیا خپل ټټو چې هغه د بل چا د اس سره یو ځای کې نو په دې کې ډیره لوی فلسفه چې انصاف کول چې هغه ډیر ګران کار دی چې کله په ځان باندې خبره راشي نو بیا موږ هغه ته نشو ټینګېدی لکه ستا یو ویښته هم خراب شي نو ته بیا د خدای نه ګیلې شروع کې او مرور شي او که د چا سره انصاف کې نو بیا هغه انصاف چې نو هغه داسې نه وي لکه ته خپل ټټو چې نه هغه بل د اس سره برابر دی انصاف دی چې هغه ته بیا بالکل ځان دغه کې لکه مکمل ړون کې نو ځکه تاسو به دې چې د انصاف لپاره کوم تله چې دا نو هغه سره یو ړون سړی هم وي نو د ړن دا چې انصاف ړون سړی کولی شي انسان چې نه پاره کې خودغرضي ډیره زیاته ده لکه بل ځای دا وایي رحمان بابا چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی مالداري او دینداري د سره لري ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای لپاره یار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی نو اوس په دې کې څومره لویه پوهه ده چې غریب سړی چې هغه په د ډوډۍ په ګټلو کې یا په نور وړو وړو خبرو کې نښتی وي نو د هغه سره به هوښیارتیا د کوم ځای نه راشي او مالداري او دینداري د سره لري ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی کله چې کله سړی مالدار شي نو په هغه کې لکه دې کې یو داسې خبرې دي چې غریبي او د مالداري په منځ کې یو تړون چې هغه رحمان بابا ویلی دی نو دا خبرې چې دي د رحمان بابا په دې باندې ځان پوهول پکار دي لکه بل یو شعر کوي چې لاس تر غاړه د رقیب سره خندا کړي چې ما وویني له قصده راته شا کړي خدای ویني هغه چارې چې په ما کړي تر ابدې ورځې پورې به جپا کړي نو دا اوس هغه رومانوي چې کوم شاعري ده د رحمان چې کوم چې د یو په دې کې صرف د انسان سره داسې خبرې کېدی شي وفا یا جفا نو هغه کوم انساني مینه چې ده نو په هغې باندې هم هغه خبرې کړي دي بل لکه رحمان بابا وایي چې په راحت کې خو باندې هر سړی یار شي یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې امیر وي چې غریب شي هر سړی ترېنه بیزار شي نو حقیقي مینه هغه د ای رحمانه چې مزار سره دی جوړ مزار د یار شي لکه قرباني یو سړی سره چې پیسې دي هغې خو هر سړی یار وي او ټول خپلوان به دې تاویږي خو چې کله یو تو حقیقي مینه دا ده چې مزار سره دی جوړ مزار د یار شي لکه د اخره پورې هغه قرباني ورکوي د مرګه پورې چې دی نو هغه یو ځای وي اوس رحمان بابا بل یو شعر دی چې دا ډېر ښکلی شعر دی دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره زر کا چې زر خاورو کې رحمانه هنر دا دی دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره زر کا چې زر خاورو کې رحمانه هنر دا دی نو رحمان وایي چې یو سړی چې کله عاجزي کوي او هغه سره سره زر وي او د سره زرو نه هغه خاوره جوړه کړي نو دا لویواله دا دی لویواله دا نه دی چې هغه تا سره ته ډېر زر پیدا کړي یا ډېر پیسې پیدا کړي که تا سره پیسې هم وي چې هغه ته خاورې کې نو دا لویواله دی زه رحمان د یار پخه لیونی یم اوس حیرانم چې رحمان یم که جانان یم نو دا هغه د رومي خبره ده چې کله سړی د چا سره دومره مینه کوي چې بیا د مینه کوونکي په محبوب او په محب چې څوک چې مینه کوي او د چا سره چې مینه کیږي په هغې کې بیا فرق چې نه هغه پاتې نشي څومره ښکلې خبره ده په صفت په دې د حسن کتاب ډک کړم کاش وفا دې هم د حسن برابر وي زه خو ته خو ډېر ښکلی یې ستا کې ښکلا ډېره زیاته ده خو په تا کې وفا نشته نو که ستا وفا او ښکلیوالی یو شانتې وی نو زه خو ستا په ښکلا باندې ډېر لیکل کولی شم خو کاش افسوس دا دی چې ستا وفا چې ده نو هغه دغه برابر نه ده ستا د حسن برابر نه ده بیا لکه هغه و چې که صورت ته محبت نه وی پیدا کړې به خدای نه وه دا دنیا دا یو دومره د محمد صلی الله علیه وسلم په لړ کې د هغه یو ډېر ښه شعرونه دي په صورت کې آخرین دی پیدا شوی په معنی کې اولین دی د هر چا نو د انسان دپاره چې نن هغه یو معیار چې نن هغه ورکړی دی چې هغه انسان چې نن هغه
څومره لوی دی. نو دا زما اولنی وینا وه په رحمان باندې چې موږ د رحمان ځان خبر کو او دنیا ته وښیو چې رحمان چې رنه هغه یو ډیر پوهه انسان دی او په هغه کې د ټول انسانیت لپاره د هغه سره خبرې شته. نو چې د هغه په دیوان باندې د هغه په خبرو باندې موږ ځان پوه کو او دنیا ته هم وښیو، ټول نړۍ کې د هغه خبرې چې رنه هغه موږ ټول دنیا ته راولو چې په انګریزي کې یا په نورو ژبو کې د هغې هم جباړه وشي او خلک د رحمان نه خبر شي. څنګه چې رومي چې رنه هغه خلک پیژني، نو زه غواړم چې رحمان بابا چې رنه هغه هم ستاسو په مرسته باندې او په ملاتړ باندې په ټوله نړۍ کې د هغه خبرې چې رنه هغه راشي. او د دې نه اول به دا چې 80 میلیونه پښتانه چې دي چې اول هغه د رحمان نه په خپله باندې خبر شي، نو بیا به هغه نورو خلکو ته، نورو نړیوالو ته، نورو ملګرو ته به هغه د رحمان بابا خبره رسوي. نو ډیره مننه، دا خبرې به موږ مخکې نورې بوزو.